که یو سړی غواړي چې مال دی الله بچي قرآن حافظان کی زما بچی دی عالم شي زما بچی دی د قرآن قاری شي شیخ الحدیث دی شي مفتی دی شي دا د علماء سره مینه پیدا کی الله رب العالمین به د علماء د مینې د وجې د علماء د صحبت د وجې د هغوی سره د تعلق د وجې د دوی په بچو کې علما قاریان شیخ الحدیثان او مفتیان پیدا کی نو د دې د وجې نه د علماء سره مینه د علماء نه نفرت نه کول ډېر زمونږ په دې معاشره کې ډېره بېدیني عام شوې ده که یو سړی مثال پیش کوي او خلک خندوي نو دا به په خپل مثال کې د ملا بېعزتي کوي اورېدلي به مې وایي ملا نصرالدین داسې وکړه او ملا نصرالدین هغسې وکړه قصې مې اورېدلې دي که زمونږ په دې پښتنو کې د دې ملا نصرالدین قصې ډېرې کېږي که دا ملا نصرالدین کړي او که نه کړي خو تا ته وایم ای زما غافل مسلمان وروره د دې ملا نصرالدین سره نوم د ملا لګېدلی دی که دا هغه کړي که نه کړي پته نشته هغه به ملا و او که نه به خو دا د ملا بېعزتي کېته یقیني کې بیا دې خوله چینګه کړي چې زما په بچو کې زما فرمانبرداره نشته بچي مې باغیان دي بچي به دې داسې اعمال وکړي چې په معاشره کې به خلکو ته د سترګو د مخامخ کولو قابل پاتې نشي دا وجه ده چې تا د الله د اولیاءو سره دشمنیانې شروع کړي د هغوی سره کینې او بغضونه شروع کړي دي د هغې په بنیاد باندې الله درته بچي لیولي نو د دې د وجې نه د علماو بېعزتۍ نه ځان وساتئ